زه ضرورت دې نه لرم چې د یو تبلمار د بچي د یو ډمې کورنۍ والا زه معلومات وکړم، ضرورت مې څه ده. زه دومره خوښ یم چې زه په فیسبوک د دې لپاره څارم دا مدارسو ته چې توهین کوي په دې باندې دې ولې سترګې پټې دي چې ته راځې له یو ډم نه دلته موږ ته دفاع کوې. جومات ته لیواتت خانه وایي، مدرسې ته لیواتت خانه وایي، علماو ته شیطانان وایي، جهاد فریضه جهاد د افغانستان د پنجاب فتوا بولي، له کفري ځواکونو سره د امریکا له مزدوري ادارې سره ناستو غلامانو ته د صحابهو خطاب کوي، عمر او علي او عثمان ورته وایي. ته راجګېږې خلکو ته دلته کمپاین کې دومره وخت موږ چاته نه ورکوو، نه دومره وخت لرو چې د یو ډمې کورنۍ سره تعلق لرونکی کس دلته راسي او ته ووایې چې هغه ته توهین ولیکې. نه یې موږ پیژنو، نه ولاکه د انسان په سترګه ورته ګورو، او لله الحم په سوشل میډیا کې ورته ماته هم ورکړې ده. نر نه ګولم چې راسي د موږ په مقابل کې ودرېږي. دې خبرو نه تېرېږه. روزانه د افغانانو د نواميسو بې عزتي چې دغه شین سترګو امریکایانو دوی سره ناست ګوډاګیان کوي، په هغه باندې تاسو ولې خاموشه یاستئ؟ داسې د تاسو د خویندې لمنې شین سترګې امریکایانو پورته کولې، دا د یو افغان ناموس او عزت ته توهین نه بولې؟ مدرسو ته لیواتت خاني وایي، دا توهین نه ده؟ علماو ته شکنځل کوي، دا توهین نه ده؟ روزانه راجګېږي سوسیال اخري، شراب ووهي، د افغانستان مقدساتو ته توهین کوي. د امریکایي اشغالګرو نه غوښتنه کوي وایي جومات بمبار کا، مدرسه بمبار کا، بندیان شهادت ورسوه. زه ټولو سوسیال خورو ته وایم چې څنګه د کابل مزدوره اداره نسکور په نسکورېدو ده، د زوال شیبې دي. دا فکر مه کوئ چې تاسو به په اروپایي هیوادونو کې له موږ نه په قرار پاتې سئ. همالته هم درپسې راځو، د دغه توهین د دغه سپکاوي پوښتنه له تاسو نه کوو، هغه که د ملل متحد له طریقې که له نورو طریقو نه. دا کوم د دروغو کیسونه چې تاسو هلته ورکړي دي، د دغه بیا کایاک موږ پوښتنه کوو. دا کېدلی نه سي چې یو سړی د اروپا ته لاړ شي، موږ علماو ته د توهین کوي، مدارسو د توهین کوي، د افغانستان خویندې او نواموسو ته د بد او رد وایي. ټول مجاهدین سپېڅلي خلک دي په ایران منډۍ پورې منصوبوي، دا کنځلې نه دي. زه دلته ناست یم په خپل کور کې، په خپل جای کې، په خپلو مصارفو باندې لایف پرونه کوم. د ما مور، د ما خور، د ما ناموس ټوله ورځ ورسه دوی په سوشل میډیا کې ورته شکنځل کوي. ولې؟ انجینر صاحب همداسې چې هر څوک دلته راسي تاسو توهین ورته کوئ. روزانه د خور او د مور د تاسو په لایفونو کې کنځلې کېږي. بیا همدغه لایفونو ته یو څو ډمې، یو څو سندرغاړې راوړل کېږي په نامه د دردمن افغان مور باندې، دردمنې مور په نامه باندې. یا همدغه د تاسو فاحشه، همدغه ملاله چې تاسو ورته ملاله ویلې، د قرآن کریم نه د افغان غږ پیج په نامه باندې لمبې جګې نه کړلې، دا د تاسو ملاله وه. همدغه برمل ملحد روزانه د تاسو په لایفو کې طالبانو ته بد رد نه وایي. دلته راسئ، په دروغو ثبوت نه لري، بل نه لري. ما درته ویلې یو څوک چې له یو ډمې کورنۍ سره تعلق لري، هېڅکله د هغه دفاع راځي دلته ما نه کې په کوم ته یو ورځ هلته ورسه چې د علماو توهین ولې کوې؟ جهاد ته ولې کفر وایې؟ هغه مدارسو مسجدونه چې د افغانستان د جهاد فتوا ورکوي، هغه ته څنګه وایې چې ورسه په جومات کې امتیاز یې وکړه؟ ته څنګه وایې دغه د قندوز مدرسه چې بمبار سوله، کڼو وړندو خلکو، همدغه سوسیال خورو، همدغه سکشویانو ونه ویلې چې دا پنجابیان دي، ښه یې کړي دي دلته پنجابي کرنیلانو. چا راوړه په کرنیلان؟ لس کلن، اته کلن، 9 کلن ماشومانم په سپینو کفنو کې په سرو وینو د مور مخې ته وې نه وړه. په دغه ټولو وحشتونو باندې تاسو سترګې پټې کړې دي. هغه قرآن کریمونه چې په قندوز کې د ماشومانو په غېږې کې وې، د همدغه حافظانو په وینو باندې سره نه کړل. تاسو اوس هم له همدغه منظور او جابر غلام نظام نه دفاع نه کوئ. هغه قرآن کریمونه چې په باګراوند کې په ډزو باندې سوري شول، تاسو کوم یو پې باندې غږ جګ کړی ده؟ کلمه یې په سپي باندې ونه لیکله. روزانه مدرسې په وینو باندې نه لړل کېږي، جوماتونه په وینو باندې سره نه دي. هغه منبرونه تاسو نه ګورئ چې تر اوسه ویران پراته دي، یتیمان پراته دي، دومره څوک نشته چې هغه د منبر غږ جګ کړي. ملا یا شهید ده یا په زندان کې پروت ده. د هغه منبر ملا چې قال الله او قال رسول چغې ته جګېدلې، هغه ملا، هغه منبر نن یتیم نه ده. هغه جلالین او ترمذي او بخاري نن یتیمان نه دي.
استادان په شهادت نه رسېدل، زندانونه په همغه استادانو نه دي ډک. ولې د هغه خبره نه کوئ؟ ولې د دغه اشغالګرو په هغه هلمند کې چې د افغانستان خویندې دا د ټولو مسلمانانو خویندې وې چې څوک بې غیرت نه کړي هغه بې غیرته ده. د وا معتصما چغې وانه اورېدلې. دغه پاپ صاحب چې په سعودي کې د طایف په منبر باندې د وا معتصما چغې وهلې، نن دغه د وا معتصما غږونه دغه جهادي رهبرانو دغه د عایشه اشرف په چوکۍ ناستو خنزیرانو ولې نه اورېدلې؟ چې لاسو ته اتکړې ور واچولې همدغه د موږ افغان خویندې بل څوک نه وې. نن په کومو سترګو تاسو راځئ دلته خبرې کوئ؟ نن له یو مجرم او له یو ډم نه دفاع کوئ. مهرباني وکړئ انجینر صاحب. ته چې یورپ ته لاړې ځان دې خرڅ کړو، چې سپی دې ولمبه وجدان دې خرڅ کړو، پتلون دې واغوست نیکټایي پر غاړه، د شرم لوښی شوې لوړ شان دې خرڅ کړو. د هغه سپک کفري قانون په وړاندې سپېڅلی حکم د قرآن دې خرڅ کړو. جاهله تش په یو بوتل شرابو اسلام دې پرېښود ایمان دې خرڅ کړو. د سرو بربنډو رهبري دې وکړه، کور ته دې راوستل دربان دې خرڅ کړو. حرام نمکه په یو څو ډالرو پسرو کافرو مسلمان دې خرڅ کړو. تا د خپل پلار په دې بدرنګه قاتل ګل نه ښایسته افغانستان دې خرڅ کړو. وچ سترګې اوس خو بس پښتو مه وایه چې لوی عظمت د لوی افغان دې خرڅ کړو. د قراقل خاوند د سپک دې غواړم، د احمد شاه د شملې شان دې خرڅ کړو. مفتون دې دغه خواګزار غواړمه چې پرې د ټول ملت ارمان دې خرڅ کړو.